د دواړو جهانو سردار خپل دور کې فرمایلیو صحابه کرامو ته ویلیو وی صنفانی من اهل النار لم اراهما وی ای زما صحابو یو دوڑلی براشی صنفانی من اهل النار دوڑلی براشی او دوڑ بدوزخی وی لم اراهما خما ندلی دلی زمان رستو بدوڑلی پیداشی دوڑ بجہنمیان ایمان ندلی دلی کمی ڈلی بئی قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس یو ڈل بدی خلقو کراوزی چی داغی سر با کوڑی دا غوا دا لکی پشان کوڑی بی ور سر یضربون بها الناس و پاغی سر با خلق وخی حق او نا حق تب نگوری خو پسڑی بی را باندی کڑی نوی یو ڈل دادا چی دا غواگانو دا لکو پشان باور سر کوڑی او خلق پا پی بیگونا وخی یو ڈل دادا وی دوی مڈل و نساء اغا دوی مڈل بس زنانی کاسیات جامی بی اغسطی عاریات بربندی بی ممیلات مائلات خلق بزائن تمائلکی او پخپل بخلق تمائلکی دوی مڈل با زنانوی او جامی بی اغسطی او بربندی بی خلق پزان تمائلکی او پخپل بخلق تمائلکی دا دی سمانا چی جامی بی اغسطی او بربندی بی علماء دا دی دو ترجمی کئی یو مانا دا چی جامی بی اغسطی بربندی بی نرے لباس پی اغسطے چی ہر اندام بی پکی لیدش نو دا دوارو جہانو سردار فرمائی جامی بی اغسطی و بربندی بی دویم مانا محدثین دا کئی چی جامی با نرائی نئی جامو کی با موٹاوالی یی خودی سی لنڈ تنگی بے جوڑی کڑی چی ار اندام با پکی پیجندش نوے نساء کاسیات عاریات زبا نئی مخودی سی زنانہ با اووی نئی او مومیلات خلق پزان تمائلکی مائلات خلق تب پخپل مائلکی گی وی نخی در توخیما رؤوسهن کاسنمت البخت المائلہ دای نخدا چی سرون بای دا اوخ دا قوب پشان ریستلی شاعتا بای پکی و چونٹا جوڑا کڑی دا ویختو شاعتا دا لپٹاو صادر با پی دیسی اوچت پروتی دا اوخ دا قلب پشان دا اوخ دا قوب پشان بای شاعتا سرون ریستلی رؤوسهن کاسنمت البخت المائلہ دق شان بی سرونی دای نخدا خدا اللہ حبیب دا زنانو بس حکمی وی ولا يدخلن الجنتا ولا یجدن ریحها دا قسم زنانبا نہ جنت تا داخلی گی او نہ پی دا جنت بوئی لگی بوئی بم نہ محسوسی دا جنت بوئی بپی نہ لگی او وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ کذا و کذا دوارو جہانو سردارو فرمائل ویدا غی بوئی نہ دے دا جنت دا با پا دیر پاسلہ کی سڑی تا محسوسی گی بعض روایاتو کی سلویخ کال رازی چستا او د جنت تر منز سلویخ کال پاسلی نو تب د جنت پا خوشبوی پوئیگی چی دی طرف تا جنت او د دوارو جہانو سردارو فرمائل وی پا دی زنانوی بویم حرام دی بوی بیم نویوی دا د دوارو جہانو سردارو ویلی وی دا سی زنانه براوسی
نن د الله د حبیب هغه خبرې رښتینې شولې. هغه خلق ولیدل چې کومې پیشنګویۍ د دواړو جهانو سردار ورکړې وي. ای زنانو، د الله د حبیب دا وعید ځان ته یادوئ چې جامې د چا په د شریعت موافق نه نو ټیم په ټیم ځان ته یادوئ وای د پیغمبر د خولې وینا ده چې لا یدخلن الجنت، داسې زنانه به جنت ته ځي نه، دا به بوی د جنت نه محسوسی، نه به پې لګي. نو د دنیا زیب و زینت په ختم شي، خو قبر کې به بیا مسله ګرانه، آخرت کې به مسله ګرانه. ای زنانو، ځان باندې درانه درانه لباسونه راواړوئ، درنې درنې جامې په ځان راواچوئ او ځان له د آخرت فکر وکئ. د آخرت حدیث مبارک کې راځي، فاطمه رضی الله تعالی عنها او عائشه رضی الله تعالی عنها دواړه ناستې وي. نو دواړو د یو بل سره خبرې کولې. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی زه ستا نه غوره یم. عائشې رضی الله تعالی عنها ته وی زه ستا نه غوره یم. عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی ولې رانه غوره یې؟ وی ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لوري او زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لوري ما، نو تا نه زه غوره نه یم. عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی ستا نه زه غوره یم. وی ستا نه زه غوره یم. وی څنګه رانه غوره یې؟ وی داسې درنه غوره یم چې غوروالی خو د آخرت غوروالی دی، د دنیا نه دی. نو وی ای فاطمې، چې کله خلق جنت ته روان شي نو وی علی رضی الله تعالی عنه به راشي، تا به د مټ نه ونیسي او جنت ته به دې بوځي. او چې زما د جنت د تلو ټیم راشي نو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم براشي. پلار ستا دی خو ما به د لاس نه ونیسي، زه به د هغه سره جنت ته لاړه شم. وی ته غوره شوې که زه؟ فاطمې رضی الله تعالی عنها ورته وی ته غوره شوې. زه وایم بیبیانو، غوروالی د آخرت غوروالی دی، د دنیا غوروالی پسې مه ګرځئ. د فرعون ټبر و آسیه د دنیا غوروالی په لته باندې ووخو. خاون فرعون دی، وینځي به د هغې سره وي، خادمان به ورته ولاړو. فرعون ته وی آمنت برب موسی، ما خو په رب د موسی ایمان راوړی دی. فرعون ورته وی په ما ایمان راوړه، انا ربکم الاعلی، زه نه یم رب؟ وی نه. فرعون ورته وی ته چې د سترګې رب ورکې نو ستا نوکرانې ولاړې دي، ستا د سترګې په اشارو ستا خواله راځي. دومره عزت تی دی، دا مه خرابوه. شاهي محل کې ناستی، د بادشاه ښځی، دا هر څه به دې ګورې د لاسه لاړ شي. اسیه ورته وی دا هر څه مې دې د لاسه لاړ شي، خو رب د موسی نه پرېږدم. فرعون ورته وی سزا به درکم. وی راکه سزا، کوره به دې وباسم. سزا به درکم. وی راکه سزا. فرعون آسیې ته سزا شروع کړله، حکم یې وکړو. بیا د فرعون سزا ذل اوتاد قرآن وی د میخونو خاونو، په میخونو به یې خلقو له سزا ورکوله، میخونه به یې پې ټکوال. یوه معنی د ذل اوتاد دومره مضبوط حکومت یو لکه د میخونو په شان. چې اسیې ته یې سزا شروع کوله نو اسیې دعا وکړله، وی رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه. الله کور د لاسو لاړ، خاون لاړ، عزت لاړ، هر څه لاړل، الله هر څه مې قربان کړل، خو رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه، الله په جنت کې راله د ځان خواته یو کور راکه. هغه دعا الله په قرآن کې نقل کړله. اوس چې موږ د قرآن تلاوت کوو، د اسیې په دعا باندې به ژبې خوځو
چې رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه. زنانه چرته جنت دعا غوښتې ده، ته ورته وایې قبر سره به بیا ګورو، خو اوس جوړه راوړه، فی الحال د کالی ضرورت دی، د جوړو ضرورت دی، واده دی. اسی قیمتی دعا وغوښتله، وی الله د ځان خواته کور راکړي. رب العالمین جبریل امین ته وایي دا اسی دعا دې واورېدله، ما قبوله کړله، خو اسی تا دعا نیمګړې غوښتې ده او ما درله پوره قبوله کړله. داسې رب دی، ته نیمګړې غواړه هغه به یې پوره کوي، تم نیمه دوا غواړه هغه به پوره درکوي. سړیا ته زر غواړه، الله وی بس زه پوه یم ما درله پوره درکړه. وی اسی دعا وغوښتله چې د ځان خواته کور راکړي. نو وی جبریل امینه د عرش د ټولو جنتونو نه اوچت جنت چې دی هغه جنت الفردوس دی، او دا به امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته میلاویږي. هغه جنت چې دی د هغې د پاسه د هغې چت چې دی هغه د الله عرش دی. بس چې چت دی نو بره د الله عرش دی، دومره اعلی جنت دی. وی جبریل امینه اسیې لمې دښکه جنت ورک، خو دی وی کور راکا. نو کور والا خو یې نه غوښتې، خو صرف کور یې غوښتې. جبریل امینه ما وله کور هم ورکه او کور والا مې ورلم ورکو. په جنت کې به دا د امام الانبیاء بیبي او د هغه په نکاح کې وي، صرف کور یې وغوښتو. رب العالمین ورته وایي قیام جنت کې به دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي. نبی علیہ السلام چې کله بیبي وفات کېدله، خدیجه رضی الله تعالی عنها، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي جنت کې دوه بیبیانې دي، زما سلام به پې ووایي. وی کمې ستا ړومبی بیبي خو زه نه یم؟ وی نه، الله زما د دوو نورو بیبیانو سره هم نکاح تړلې ده. وی کمې؟ وی یوه بیبي مریم ده او یوه بیبي اسیه ده، هغه به جنت کې زما ټبري. چې دنیا کې قربانی ورکړله الله، جنت کې به امهات المؤمنین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټبر بی. زوام بیبیانو د آخرت سوداګاري وکړئ، دنیا څه کوئ؟ لوږ ژوند دی تیر بشي، قبر کې به ډېرې تنګې راشئ چې دا نری لباس هم استعمال کړئ، قبر کې به ډېرې بدې راشئ که دا لباس هم استعمال کړئ. د ستر او د عورت خیال وساتئ. فاطمه رضی الله تعالی عنها وی زما جنازه د شپې اوچته کوي چې زما د جنازې په کټ د غیر محرم نظر ونه لګي. نو دنیا کې د خپل وجود خیال ساتلی. علما وایي چې کله فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم جنت ته ځي، آواز به وشي، ټول خلق نظرونه ښکته کوي. څه چل دی؟ فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم جنت ته ځي، ټول کته ګورئ. او بیا به د فاطمه رضی الله تعالی عنها په شکل کې الله نوري بیبیانې پیدا کی، او دا به الله په ټولګي کې جنت ته داخله کی، چاته به پته نه لګي چې دې کې کومه فاطمه وه رضی الله تعالی عنها. نو د آخرت سوداګانې وکئ. دنیا کې درون لباس، درنې جامې، دا ډېر کم وخت دی. بیا به ستومانه درون لباس، دا د فقه مسلم ده چې ګورئ عورت سر په لوپټه کې ښکاري، لیچې پکې ښکاري، دغې جامو سره ګورئ منظم نه کیږي. چې عورت پکې ښکاري او سړی په مانځه باندې ولاړي، نو د جامو اولنې مقصد څه دی؟ یواری سوآتکم، چې پټی به عورتونه ستاسو، دا د جامو مقصد دی. دې کې به عورت پیژندنه شي. ګورئ جامه به داسې چې هغې کې به د وجود موټاوالی او نریوالی نشي پیژنده. وریشه او لباس د ښایست. د لباس دویم مقصد چې دی هغه ګورئ ښایست هم دی، چې ته پکې ښکلی ښکاري. خو علما وایي
زینت د لباس مقصد دی خو په دې شرط چې د تکبر پکې نه وي. ګورې ښکلې جامې دي خو چې تکبر یې در کې پیدا کو نو بس خبره ختمه شوه. ښایسته جامې دي خو تکبر پکې نشته دی نو دا خایس شریعت اجازت ورکوي. خذو زینتکم الله وی اونیسئ خپل زینت. د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی چې سم زړه غواړي هغه خورئ او چې سم زړه غواړي هغه اغوندئ. دا د دواړو جهانو سردار وی سم زړه غواړي هغه خورئ سم زړه غواړي هغه اغوندئ خو په دې شرط چې د دوو خبرو نه به ځان ساتئ د اسراف نه او د تکبر نه. نور چې الله در باندې احسان کړي ښه لباس اغونده. حدیث مبارک کې راځي ان الله تعالی اذا انعم على عبد احب ان يرى اثر نعمته عليه. وی الله تبارک و تعالی چې په یو بنده انعام وکي احسان وکي مال ورله ورکي نو بیا الله په دې خوشحالیږي چې د هغې اثر پې ویني. الله خوشحالیږي ما مال ورکړی ښکلي کپړې اغوستي په دې الله خوشحالیږي. ان الله تعالی جمیل یحب الجمال. الله ښایسته دی او الله ښایستوالی غوره کوي خو په دې شرط چې تکبر پکې نه وي. ته نوې کپړې واغوندې بیا په لاره روان یې څوک نه ویني نو دا خو موجب د سزا دی. بیا ته خپلو بچو ته نوې نوې کپړې اغوندې او په کلي کې ورته یتیمانان زیرئ ګاونډیان ورته زیرئ او تکبر او فخر پې کوي نو دا ګورئ بیا نقصان دی. ولباس التقوی الله وی یوه بله جامه ده یوه جامه هغه ده چې ستاسو ظاهري وجود پې پټ شو هغه دغه جامه ده خو بل ولباس التقوی یوه جامه ګورئ د پرهیزګارۍ ده. یوه جامه چې ده هغه د پرهیزګارۍ ده چې په هغې سره به ستا باطن ښایسته کیږي په دې سره به د ظاهر ښایسته شي او بله جامه ده چې په هغې به د باطن ښایسته شي. ولباس التقوی هغه په جامه د پرهیزګارۍ او د تقوا ده په دې سره به ستا باطن ښایسته شي. لباس التقوی نه مراد جامه د تقوا دا کمه ده. د دې نه مراد څه دی؟ علما وایي نیک عمل. نیک عمل دا جامه د تقوا ده. بیبیانو دا جامې واغوندئ نیک عمل. بعضې علما وایي د لباس التقوا نه مراد د الله یره او بعضې علما وایي د دې نه مراد حیا ده. حیا زنانو یو ظاهري لباس دی یو باطنی لباس دی چې حیا ده دغه جامه واغوندئ. او بل علما وی د لباس التقوا نه مراد ایمان دی او بعضې علما وی د لباس التقوا نه مراد ښایسته اخلاق دي بهترین اخلاق چې دي. نو چې د جامه د تقوا دې واغوستله او په دې دې ځان ښایسته کو نو خیر دی که ظاهري جمال ظاهری لباس ته ښایسته نه وي خو اندروني ځان ښایسته کا نو دغه ښایستهوالی ډېر غوره دی. یا بني آدم اے اولاد د آدم علیه السلام قد انزلنا علیکم په تحقیق سره پیدا کړي دي موږ ستاسو دپاره. دلته د انزلنا معنی ده خلقنا او الله وی موږ نازل کړي دي. نو علما وی که جامی دی او که هر څه دي په ځمکه چې څومره نعمتونه دي دا د اسمان په وجه دي ځکه الله انزلنا راوړی. باران وریږي نو ریخم کپړه دا هر څه خو د اسمان د وجې نه دي. لباسن ستاسو دپاره لباسو یواري سوآتکم چې پټوي به ستاسو عورتونه وریشه او لباس د ښایسو. ریش اصل کې د مرغۍ بڼو ته وایي او په دې سره مرغۍ ښایستی په بڼو نو په جاموم سړی ښایستی. ولباس التقوی او جامه د تقوا چې ده ذالک دا جامه خیر ډیره غوره ده. بیبیانو د حیا جامه ډیره غوره ده چې ځان کې حیا پیدا کو
ذالک من آیات اللہ